دویم که په ایران کې د خمیني نظام و په ټوله زندگی مسلمان ولا که د خیر شپه ځین تیره کړي. دریم که د اسرائیل حکومت و د اسرائیل وجود په دنیا کې و په ټوله زندگی په شرق و غرب کې ولا که مسلمان د خیر شپه ځین تیره کړي. دا درې خبرې دي، تاسې بیا فکر کې وکړئ. البته د تېرې جمعې په نسبت باندې اسماعیل هانیه د یو میلمه په صفت باندې غوښتی و. هغه د دوی 1400 کاله د مخې چې د امام حسین رضی الله عنه د هغه سره چې کم عمل کړی و هغه عمل بیا تکرار کړي. میلمه یې بوتلی په دارالحکومت کې ریډ زون چې یې بولي، په دې کې میلمه کې هلته کښېنوي، بیا یې خپله وژلی یا په اسرائیلو باندې وژلی خو دوی د یقیني خبره. نو دا یقیني د مسلمانانو په زړه باندې یو لوی زخم یو دی، هغه ټوله ملک یې تباه و برباد دی. په لکونه کونډې یتیمان لري، شهیدان لري، زخمیان لري. دا یو سیاسي مشر و چې په دنیا کې به ګرځېدی، د خپلو خلکو لپاره به یې خیر غوښت. په یو سیاسي مجلسو کې به د دنیا سره بیا تفاهم کوي د خبرو په لحاظ باندې. نو دغو منافقینو هغه شهید کړي. نو یقیني د درد خبره خو ده، د افسوس خبره ده، د ارمان خبره ده چې د مسلمانانو د ملت د قوم یو رهبر یو مشر په دونه سخته دوکه او پراډ باندې او یو منافق ملک او د یو منافق عقیدې خلک شهیدوي. بس الله تبارک وتعالی دې انتقام واخلي. الله جل جلاله دې داسې انتقام واخلي چې نسلونه د دوی د بیا دا په یاد ولري. نو البته ما در دې له مخه مقدمه ما درته ذکر کړي چې د دغو درو نظامو دوه نظامه یو ملک دا چې په دنیا کې خیر ولا که وویني، شر و فساد له دغو نظامو څخه ځي. موږ او تاسې په ملک کې د قیدانیت په نامه، د پرویزت په نامه، د بریلیویت په نامه باندې چې د دنیا یو مرداره ډله و تنظیم و فکر دی هغه دلته ایجادیږي. څوک ایجادوي؟ حکمرانان چې دا پر موږ مسلط دغه ایجادوي. او د عرب و عجمو ته چې بیا شر پیلاویږي بیا د ایران څخه پیلاویږي، او د ټولې دنیا ته چې بیا شر ځي هغه د اسرائیلو څخه ځي. نو چې د اسرائیلو دا ټول وجود نه ختم سوی او د دغو دوو ملکو نظام نه بدل سوی، رغو پورې د خیر شپه تېرول د مؤمن مسلمان دپاره دا ډېره ناممکنه خبره. نو اسماعیل هانیه زموږ او ستاسې هم رهبر و مشر و، هغه ته به یو ښه د زړه د اخلاصه دعا وکړو او د دوی ملګرو ته چې الله تبارک وتعالی دې د ده شهادت قبول کړي او د دوی و ملک د الله تبارک وتعالی خوندور ازادي چې بیت المقدس د دوی دارالحکومت الله تبارک وتعالی دې ور نصیب کړي. او الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړو کې غم او ملګري او دوستي د مؤمنانو در واچي. اول اور ایمان او اسلام دی، بیا به نو درغه ورسته بیا موږ پښتانه هم یو، بیا موږ وطن پرست هم یو، بیا قوم پرست هم، هغه بیا ورسته کوو. اول اور زموږ لپاره مهم ایمان او اسلام زموږ عقیده. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد.